بنګالۍ نجلۍ پر مجیب زدران مینه ده. ګرانو کتونکو یو ځل بیا سلامونه او نیکې هیلې، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. که مو ویډیو خوښه شوه لایک او شیر هم کړئ. بنګالۍ نجلۍ پر مجیب زدران مینه ده. دا کیسه تر پایه را سره وګورئ. رابعه حسن چې 19 کاله عمر لري، د بنګلادیش د ډاکي ښار اوسېدونکې ده. وایي چې مجیب زدران پرې خورا اغېز کړی او زړه یې ترېنه وړی دی. رابعه خپله کیسه داسې پیلوي: مجیب ما په 2018 میلادي کال IPL کې ولید. په همغه ورځ یې له ما زړه ویوړ. شپه او ورځ به په دې فکر کوم چې څنګه له مجیب زدران سره وصل شم او خبرې ورسره وکړم. ما ډیر کوششونه وکړل تر څو د فیسبوک له لارې مجیب زدران سره اړیکه ټینګه کړم، خو بریالی نشم. د قسمت کارونو ته وګوره، په همغه وخت افغانستان له بنګلادیش سره سریز ونیو. نو زه دومره خوشحاله وم چې په خوله یې نشم بیانولی. هر وخت به مې سریز ته شپې او ورځې شمارلې. کله چې سریز پیل شو، ما د مجیب په جادوګرانه څېرې په لیدلو دوباره پرې زړه وبایله. په همغه وخت کې مې غوښتل چې له مجیب زدران سره له نږدې ملاقات وکړم او ورسره خبرې وکړم، خو بدبختانه بریالی نشم. رابعه د خپلې مینې کیسه را لنډوي او وایي چې په اوسنۍ سیریز کې د مجیب د لیدلو لپاره هره ورځ لوبغالي ته راځم او دا مې تر ټولو لوی ارمان دی چې له مجیب زدران سره له نږدې خبرې وکړم. او رابعه وایي که مجیب د واده وړاندیز ومني، نو زه تیاره یم چې مجیب هر چیرته اوسیږي ورسره ځم، آن که خپل کلي ته هم ځي ورسره ځم. رابعه وایي مجیب جادوګرانه څیره لري او د هر چا نه زړه وړي. ادا وایي نور مې د صبر کاسه ماته ده او غواړم چې له مجیب سره له نږدې خبرې وکړم او ورسره ملاقات وکړم. مجیب زدران بنګلادیش سره په لوبه کې په توپاني بال سره خپلو مینوالو ته خوشحالي ور وبخله او افغان لوبډلې بریا ته ورسوله. ګرانو کتونکو ویډیو مو خوښ شوي لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. مننه.